زموږ اساسي قانون به څه وي؟ لویه جرګه راوغواړو اساسي قانون ته، وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم منهج څنګه و، بس د هغې نه زموږ خارجي پالیسي راوتلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سفیران روم ته څنګه لیږل، خپل سفیران پاریس ته څنګه لیږل، کله چې عراق نه و فتحه، کله چې شام نه و فتحه، د هغه مملکتونو سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم برخورد څنګه و، د خلفای راشدینو سفیران څنګه و، د کفارو لخوا چې کله سفیران اسلامي ټولنې ته راتلې، وګورئ یو لوی باب دی په حدیثو مبارکو کې، دغه برخه هم ګونګه نه ده پاتې په اسلام کې، په سلګونو احادیث مبارکه په دې برخه کې موږ لرو. اسلامي حکومت ولی دا د اسلام یو عظیم باب دی. او مسلمانانو ورونو تاسو لږ خپل تاریخ وګورئ. 1200 کاله سیاست له دینه نه وجله، 1200 کاله د اسلام، 1200 کاله نظریه کې چا دغه نظریه نه پیش کوله چې دین جلا شوی دی او سیاست جلا شوی دی. د هغې نه وروسته دغه مرداره نظریه د امریکا او د اروپا له فحشاو عریانیو ډکو ټولنو څخه زموږ مسلمانې ټولنې ته هم دغه را انتقال وګرځېده. خدای عز وجل دې زموږ ټولنه ترنه پاکه وګرځوي. قدرمنو مسلمانانو ورونو، اسلامي نظام له څه نه عبارت وي؟ بحر الرائق سیاست په 2 برخو باندې ویشلی. دا زموږ د حنفي فقه یو معتمده فتاوا ده. هغه وایي سیاست 2 قسمه دی، یو سیاست عادله دی او بل سیاست ظالمه دی. عادل سیاست بس له اسلامي سیاست نه عبارت دی، او په دې اسلامي سیاست باندې ځان پوهول، په حقیقت کې په شریعت باندې ځان پوهول دي دی وایي، او په دې اسلامي سیاست باندې ناپوهي دا د الله عز وجل د دین په یوه برخه په شریعت باندې ناپوهي بلل کیږي. دا د شریعت نه ناخبري ده. الله دې موږ ته دغه برخه هم را زده کړي او الله عز وجل دې موږ ته په اسلامي سیاست باندې د عمل کولو توفیق را په برخه وګرځوي. اسلامي سیاست یعنې څه؟ د الله عز وجل په یوه مجموعه د قوانینو باندې عمل ته اسلامي سیاست ویل کېدای شي. موږ دې ته محتاج یو، موږ مسلمانان یو، 40 میلیونه یا 10 میلیونه یا 50 میلیونه نفوس یو، یوه ټولنه یو موږ. حکومت ته هم ضرورت دی، بادشاه ته هم ضرورت دی. څنګه بادشاه مقرر؟ څنګه چې شریعت موږ ته ویلي دي. شورا د حل او د عقد دي جوړه شي او هغوی د یو متدین کس په شرایطو برابر کس د مسلمانانو د ټولنې دپاره امیر مقرر کړي. موږ قانون ته ضرورت لرو. زموږ اساسي قانون به څه وي؟ لویه جرګه راوغواړو اساسي قانون ته، اساسي قانون جوړونې ته موږ مسلمانه ټولنه یو، د پارلمان غړي راوغواړو؟ نه، موږ د اساسي قانون یوازې تشریح ته ضرورت دی. موږ اساسي قانون لرو، هغه قرآن عظیم شان دی، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دي. ته له ځانه مه را جوړوه. موږ قانون جزا جوړوو. 40 میلیونو خلکو کې به غلم وي، د یو مسلمان کور به لوټ کړي، دې غله ته څه سزا ورکو؟ الی راځئ چې قانون جوړ کړو. په نورو سیاستونو کې وضعي قوانین موجود وي، دوی سره کینی او یو قانون جوړوي او بیا یې تصویبوي. خو په اسلام کې قانون تیار موجود دی. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. غل سړی او غله زنانه کله هم چې دوی غلا وکوله، غلا ورباندې ثابته شوه، خپلی اقرار وکاوه د یوې قانوني او شرعي محکمې په مخ کې، او یا عادل په شرایطو برابر شاهدان ورباندې تیر شول،
چې دغه پلاني سړي له پلاني نه مال په پټه باندې غلا کو، مال محفوظ مال و. شرعي محکمه په ده باندې د لاس پرې کولو حکم کوي. فاقطعوا ایدیهما، الله وایي لاس ور پرې کوي. قانون موجود دی، دا د الله قانون دی. دغه قانون په قرآن کریم کې موجود دی. بس له دې نه د قانون جزا یوه ماده جوړه شوه، کله هم چې څوک غلا ترسره کړي د هغه لاس به ور پرې کېږي. قانوني جزا کې موږ دې ته ضرورت لرو. یو سړی به راپورته شي د پردۍ زنانه سره به بدفعلي ترسره کړي، الله هم دې وساتي. نامشروع او ناروا عمل به ترسره کړي، زنا به وکوي. دا خو د هرې ټولنې دپاره عیب دی. دته څه سزا ورکو؟ راځئ یو قانون جوړ کړو. په اسلام کې قانون شته، ته مه جوړوه، ته د هغه قانون تشریح وکړه، که په عربي وي پښتو ته یې ترجمه کړه. د هغه قانون مربوط چې څومره حدیث مبارکه دي، د فقهای کرامو اقوال دي، د هغې نه چڼ یوه ماده راوباسه، نوي قانون چېرته جوړوې؟ قانون پروت دی، 1400 کاله پخوا الله را نازل دی، او په دې قانون 1200 کاله 1200 کاله عمل شوی. ته نوی قانون مه جوړوه، قانون شته. سورة النور کې الله وایي الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. زناکار زنانه او زناکار سړی الله وایي په 100 دورو باندې ووهئ، 100 دورې دوی ته ورکوي. او که بیا دې زنانه خاوند درلوده او د زناکار سړي ښځه درلوده، بیا دې رجم شي. دا بیا یو بل آیات کریمه و چې تلاوت منسوخ دی، البته حکم باقی دی. الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما البتة نکالا من الله والله عزیز حکیم. زناکار سړی او زناکاره ښځه چې کله هم دوی زنا ترسره کړي، تاسو دوی په کاڼو باندې سنګسار کوئ. قانون خو موجود دی، قانون جوړونې ته څه ضرورت ده؟ ته ولې قوانین جوړوې؟ قانون جوړونې ته ضرورت نشته. اسلامي سیاست له همدې نه عبارت دی. موږ وزارت خارجه جوړوو، زموږ سفارتونه به وي، د کفري ممالکو سره زموږ اړیکې، زموږ معاهدې، زموږ تجارتي اړیکې، زموږ سیاسي اړیکې، زموږ د امنیت په باب باندې اړیکې. سیاست ته ضرورت دی، سفارتونو ته ضرورت دی، وزارت خارجه ته ضرورت دی. خارجي پالیسي به زموږ څنګه وي؟ وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم منهج څنګه و، بس د هغې نه زموږ خارجي پالیسي راوتلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سفیران روم ته څنګه لیږل، خپل سفیران پاریس ته څنګه لیږل. کله چې عراق نه و فتحه، کله چې شام نه و فتحه، د هغه مملکتونو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم برخورد څنګه و؟ د خلفای راشدینو سفیران څنګه و؟ د کفارو لخوا چې کله سفیران اسلامي ټولنې ته راتلې، وګورئ یو لوی باب دی په حدیثو مبارکو کې. دغه برخه هم ګونګه نه ده پاتې په اسلام کې، په سلګونو احادیث مبارکه په دې برخه کې موږ لرو. خارجي پالیسي به د مسلمانانو څنګه وي؟ ته له ځان نه مه جوړوه. هغه پالیسي خوندوره ده کومه چې الله موږ ته رانازله کړې. هغه قانون بهترین قانون دی کوم چې الله عز وجل اسمانه موږ ته رانازل دی. معاهدې څنګه کړي دي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفیرانو سره ناستې او مرکې څنګه وې؟ د مسلمانو قاصدانو ترتیب څه و چې د کفري مملکتونو په طرف باندې به ته یو لوی باب په دې برخه کې موږ لرو. همدې ته اسلامي سیاست وایي. له همدې نه د قرآن کریم آیتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه ډک دي. ای ځوانانو، تاسو موږ ته ووایئ چې علما به په دغه برخه باندې ښه آګاه وي، او که هغه ډیموکراټ چې یوه جمله د عربي هم نشي ویلی، او حتی که د خپل لمونځ هم په سمه توګه باندې نه دی زده، نو څنګه به موږ دا وایو چې سیاست او دین دا سره جلا موضوعګانې دي؟
سیاست او دین سره تړلې دي. سیاست د الله د دین یوه برخه ده، سیاست د قرآن کریم یوه برخه ده، سیاست د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو یوه لویه برخه ده، یو لوی باب په دې کې موجود دی. الله دې موږ ورباندې خبر کړي. او دا کامیاب سیاست دی. د اسلامي حکومتولۍ د نورو حکومتولیو سره توپیر دا دی چې اسلامي سیاست دا کامیاب سیاست وي. تاسو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند نه رانیولي د اسلام تاریخ مطالعه کوئ. د خالد ابن ولید فتوحات، جنگی و حربي سیاست د مسلمانانو، او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه حکومتداری، د خلفای راشدینو حکومتداری، تاسو دا مطالعه کوئ. او د هغه زمانې برلاسی سیاست دا تاسو مطالعه کوئ. څومره برکتي و، څومره سکون او اطمینان پکې و، او څومره له عدالت نه ډک سیاست و. د الله نصرت هم بیا له دوی سره وي. او کله نه چې دغه دیموکراسي او جمهوري نظامونه په مسلمانانو کې شروع شوي، دا هم بیا وګورئ چې څومره د ناکامیو سره مسلمانان مخامخ وو.